بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیورنډ په باب د افغانانو سره ملي دایا دومره بنسټیزه شوې ده چې د دې قام د ماشوم څخه به دا هیڅکله هیره نشي، او دا دایا له نیکه مرغه د پخواني تاریخ په تناسب باندې په تیرو څو کلونو کې لا د افغانانو په ذهنیت کې پاخه او اساسي شوله. ولې عین وخت کې په سیمه کې حوادث د پاکستان دسیسې، د پاکستان بریدونه، د پاکستان توطیې د دې لامل شوي دي چې افغانان د خپلې جغرافیې په هکله، د دغه دایې په هکله او دغه مسایلو په هکله اندېښمن شي. دا اوس چې تاسو څه ګورئ د پاکستان بریدونه مشخصا پر هغه سیمو چې ځان سره یو لړ پوښتنې راولاړوي. د کونړ د سیند د مسالې نه رانیولې، د کونړ د ځینو سیمو کې د ځینو شکونو په باب، بیا داسې ان تر د پکتیکا ولایت د هغه سیمو پورې چې ځینو رسنیو هم پاک رپورټونه ورکړه، والته د پاکستان د پوځي رژیم د مختګ ادعا شوې وله. عین وخت کې د واخان په باب اندېښنې چې تر دې دمه پورې بیا حده پورې حل شولې. ولې په عمومي ډول باندې د پاکستان د بریدونو سره او دا چې دوی بیا کونړ کې زموږ ملکي وګړي یو ځل بیا شهیدان کړه، په عامو سیمو باندې دوی توپونه وروي، د ډیورنډ کرښې پر غاړه باندې اکثره ستراتیژیکې سیمې تر برید لاندې نیسي. مختلفې ادعاوې، شکونه، اندېښنې او حتی واقعیتونه د سړي ذهن ته راولي. د کونړ سیند د داعش لپاره د مسونه جغرافیه رامنځته کول، د یو داسې کوریډور یا دهلیز رامنځته کول چې داسې د مشرقي وي، بیا د دوی د باجوړ څخه داسې د دوی تر ولکې لاندې له باجوړ څخه داسې راشي، بیا داسې تر بدخشانه پورې وصل شي تر څو دا کوریډور یا دهلیز د ترهګرو د انتقال لپاره یو ادرس واوسي. یا دغسې د کرښې د ملي داعیې د ذهنیت د کمزوري کولو لپاره چې افغانان پر دې بوخت شي چې موږ اوسنۍ جغرافیه باید وساتو، مسونه کوو، دوی په اوسنۍ جغرافیه کې زموږ خواته را دننه کیږي، نو د ملي داعیې د پاللو په باب باندې ذهنیت کمزوری شي. یا د کونړ د سیند په باب د راتلونکو اندېښنو د حل لپاره دوی غواړي چې دلته یو څه نور هم نفوذ وموندي. او یا دا چې دوی لکه دوی ژورنالستان او د دوی ځینې رسنۍ چې ادعاوې کوي، دوی غواړي یو بفر زون یا داسې یوه حایل منطقه او سیمه رامنځته کړي چې د دوی په اصطلاح دوی ته ورپېښېدونکي ګواښونه پرې دفع و رفع کړي. اصله کیسه څه ده؟ لږ به بیا پر ډیورنډ هم وغږیږو، ولې پر دې باندې چې ډیورنډ پر غاړه باندې دغه مبهم بریدونه سربیره پر دې چې دا د پاکستان نبض دی چې افغانان باید ووژني، افغانان باید تباه کړي، افغانان باید برباد کړي، کابل باید وسوځي، دا د دوی شومې موخې دي. ولې اساسي بحث دا دی چې د ډیورنډ کرښې پر غاړه د دوی دغه تحرکات په دغه مقطع کې د دوی د کومې هیلې او امید پورې تړلي دي او د زموږ داعیې سرنوشت به څه کیږي. سلام، وخت مو په خیر. یو باخبره شخصیت، هغه چې په دې باب کافي مطالعه کړي، له اوسنیو شرایطو نه ولې بیا تر تاریخي شالید پوره او بشپړ او مستند معلومات لري. ښاغلی استاد شهسوار سنګروال را سره میلمه دی او سنګروال صاحب په دې موضوع را سره عمیق او ژور بحث وکړي. سنګروال صاحب ستړي مه شئ، د پیل پوښتنه غواړم له تازه حالاتو وکړمه. تاسې هم د نورو عامو ولسونو په څیر باندې د پاکستان د هغه بریدونو په باب او د هغه ادعاو په باب اندېښنه لرئ چې کوم دوی د ډیورنډ د کرښې پر غاړه کوي، او د دغه وضعیت او د دغه حالت رامنځته کولو څخه ستاسو تعریف څه دی چې پاکستان پکې کومې موخې پالي؟ مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر ګران قدرمن ستانکزی صاحب تاسو ته او د تاسې خپرونې له لارې ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه، احترامونه وړاندې کوم. تاسې پوهېږئ ستانکزی صاحب، هغه وخت چې اسلامي امارات یا طالبان واک ته ورسېدل، کومه محاسبه چې پاکستان د ځان سره کړې وه، هغه محاسبه دا وه چې د پاکستان په لمنه کې طالبانو ته هم وسلې او هم پیسې برابرېدلې، او دا د دې دپاره چې په افغانستان برید وکړي، او کله چې په افغانستان کې کم واکمنۍ موجوده ده له یوې خوا به هغه واکمنۍ کمزوري کړي او په وروستي تحلیل کې به له منځه لاړه شي او طالب به د دوی د لاس وسیله سي. ولې زه فکر کوم د افغانستان ټولو خلکو ته، ولسونو ته دا خبره معلومه ده چې پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې یو باثباته مرکزي حکومت شتون ولري. که هغه طالب وي که بل هر څوک وي، موږ په دا نیمه پیړۍ کې ولیدل چې په بېلابېلو وختونو کې چې پاکستان د افغانستان په کورنیو چارو کې لاس وهنه کوله، د سردار محمد داود خان له مهال نه راواخله تر اوسه پورې، فقط هدف یې دا دی چې هغه کمزوری افغانستان غواړي، او کمزوری افغانستان دی ته هم په سیاسي لحاظ، هم په اقتصادي لحاظ، هم په پوځي لحاظ ځانګړی ارزښت لري. په پوځي لحاظ په دې معنا چې موږ د پاکستان سره
یوه ډېره ستونزمنه مسله لرو چې هغه د ډیورنډ کرښې مسله ده چې له هغې کومې ورځې چې پیدا شوې تر اوسه پورې هېڅ افغان حکومت دا په رسمیت نه ده پېژندلې. په اقتصادي لحاظ په دې معنا چې افغانستان باید د دې د توکو یو ډېر ښه مارکیټ وي، خو که چېرته افغانستان وده کوي، افغانستان د پرمختګ لوري ته ځي او افغانستان داسې یو حالت ته رسیږي چې په ځان باندې په اقتصادي لحاظ باندې خودکفا وي، نو په دغه اساس د دې د مارکیټ زمینه په افغانستان کې بیا محدودیږي. دریمه مسله د سیاسي مسله ده. سیاسي مسله د کوشش کوي چې کمزوری افغانستان همیشه د دې لخوا هم په سیاسي لحاظ باندې هم په نورو خواو باید داسې یو واکمني موجوده وي چې دوی څه شی کوي هغسې وکړي. ولې کله چې طالبان واک ته ورسېدل هغه محاسبه د دوی سمه ونښتله کومه چې دوی فکر کړی و، خو په هر حالت باندې په دې خو موافق سول چې یو نظام په بل نظام له منځه وړي او یا د یو نظام د بل نظام په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. دا خو دوی ارمان ده، دا ارمان دپاره دوی هڅې کوي او ته یو بریده پورې په دغه ارمان کې بري ته هم رسېدلي. خو د طالبانو په واکمنۍ کې دوی له دې نه هم لوړ فکر کړی و. هغه دوی داسې فکر کړی و چې موږ به د طالبانو سلاکاران یو، څه شی چې وایو همغسې به کېږي. خو په دغه اساس باندې د طالبانو د دوی ترمنځ خبره دې ته ورسېدله چې اوس موږ ګورو چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ پوځي کړکېچ دې سرحد ته رسېدلی دی چې هره ورځ د دواړو خواو لخوا یو په بل باندې سپکې او درنې وسلې کارول کېږي. دقیقاً. استاد هغه څه چې غواړم یو ځل بیا تکرار په حیث وپوښتمه چې دا د پاکستان اوږدمهاله او دوامداره ستراتیژي چې تاسو موږ سره په هر بحث کې توضیح کړې دا خو دا یو معلوم الحاله حالت دی. ول هغه څه چې د دوی د بریدونو څرنګوالی چې کوم د ډیورنډ د کرښې په غاړه یې کوي، د کونړ کې کوي یا په پکتیا کې کوي یا پکتیکا کې کوي یا بدخشان خواته داسې اندېښنې موجودې وي، دغه د کوم نوي څه څخه حکایت کوي. یو خو دا دی چې پاکستان یو وران ویجاړ تباه افغانستان غواړي، ولې دغه بریدونه په خپل کیفیت کې کوم بله تخنیکي سیاسي مسله هم لري؟ ولې نه هغه بله سیاسي مسله خو دا ده له بده مرغه چې په تیر نظام کې دا د بارډر منیجمنټ مسله یا د ازغن تار مسله چې دا دوی تیره کړله او دا په بشپړه توګه ترسره نه سوه. دوی غوښتل چې دا ټول دغه 2600 کیلومتره پوله چې رسمیت نه لري، ولې دوی غواړي چې په یو بانه نه په یو بالمه دې ته رسمیت ورکړي او نړۍ سیمې ته وښیي چې دا هغه بارډر دی چې ګوره موږ په دې باندې خط تیر کړی دی. او دا ډول په ډېرو هیوادونو کې د کاناډا او د امریکې ترمنځ یا د مکسیکو د ځینو نورو هیوادونو ترمنځ دغه ډول سرحدونه په نښه سوي. د دې هغه اصلي موخه دا وه، ولې طالبانو پرې نه ښودل چې هغه پاتې ازغن تار چې تر اوسه بشپړ سوی نه دی هغه بشپړ کړي. نه یوازې هغه بلکې په ځینو ځایو کې دغه سیم ټول سو او وروستۍ هغه شمېرنه ښیي چې تقریبا د 250 کیلومتره په شاوخوا کې ازغن تار تیر سوی دی. نو د دغه ازغن تار مسله هم دوی ته مهمه وه او بله مهمه مسله همغه وه چې دوی په دې باندې امخته سوي وو، روږدي سوي وو. او بل د ځینې نورې موخې هم لري. تاسو ته معلومه دی چې د کونړ د سیند مسله یا د هند سره د افغانستان د اړیکو مسله او یا د واخان مسله لکه څنګه چې تاسو یادونه وکوله، دا یو ډېره مهمه مسله ده ځکه چې واخان تاسو ته معلوم دی چې هم د تاریخ په اوږدو کې او اوس هم تقریبا یو ځانګړی سوق الجیشي اهمیت لري. او یا پاکستان چې د ټاپي پروژې یا دا ډول نورې پروژې چې د منځنۍ اسیا نه تر هنده پورې غځول کېږي دغه دوی ته د زغم وړ نه ده. دوی کوشش کوي چې خبره هند ته ونه رسیږي، هند باید په دغو پروژو کې هیڅ ډول دخیل نه وي. نو ځکه دوی کوشش کوي چې د واخان له لارې نه داسې یو لاره پیدا کړي چې مستقیما د منځنۍ اسیا سره دوی اړیکه ټینګه کړي. نو ځکه خو د دوی دغه وروستۍ هلې ځلې ډېرې د پام وړ ځکه دي
فرضاً تاسو د مخه د پکتیا مسله یاده کړه. د پکتیکا په مسله کې تقریبا د هغه کوم سټلایټ له لارې چې بي بي سي یا ځینو نورو سرچینو واضح کړه چې د 2 کیلومتره دغه خط غځولی دی چې حتی هغه د ډیورنډ کرښې په اساس نه هم را په دا خوا راغلي دي، او یا فرضاً په برګي مټال کې او یا په نورستان او د کونړ په بره حصه کې په دغو حصو کې هم چې د جګړه تیزه کړې له سرکاڼیو نه راواخله تر اسمان نه راواخله تر بریکوټ او ان تر برګي مټالو تر نورستانو دې سیمو پورې دا د دې د وخت ډېره مهمه پروژه ده. اول ته د څومره بریالي شي له بعد مرغه مونږ په نړیوال سټیج کې هم داسې یو خاموش حالت کې واده ګوري چې د مشروعیت بحث دی د کور دننه مسایل هم جنجالي ځکه دي چې یو ولسي ملي تفاهم نه دی رامنځته شوی، هېڅکله متاسفانه سم کوښښ هم ونه شو، خو بیا هم ولس د پاکستان پر وړاندې خپل هغه خاص حساسیت لري. اوس که دوی داسې ګامونه پورته کوي یا دا کوششونه چې تاسو توضیح کړل کوي یو څه دغه د اقل د معاصر تاریخ شالید ته په کتو موږ دلته د مجاهدینو دوره درلوده، د استاد رباني دوره وه، دغه نه مخکې د ډاکټر صاحب نجیب دوره وه یا د خلق دموکراتیک دوره وله، د شهید داود خان دوره وه، دغسې پسې راځو دغلته په جمهوریت کې چې بیا امریکایانو دوی سره خپل تفاهمات درلودله، او بیا اوس د طالبانو داسې حالت چې نسبتا ضعیف موقعیت کې واقع دي او خلک یې د دریځ په هکله باندې یا د غبرګون په هکله باندې ډېر راضي نه دي چې باید تر دې هم تند ښوده شوی وی. دغه ټولو ته په کتو سره څومره به دوی د دغه موخو په تامین کې بریالي شي؟ بلې ډېرې مهمې مسلې ته مې اشاره کوله، خو دغه اول به همدغه کومه پوښتنه چې تاسې وکړه دې ته به راسم، خو بیا هم له یاده ونه وځي چې دا د چترال مسلې باندې به هم لږ تم شو، ځکه چې د چترال مسله ډېره مهمه ده. ولې نه رښتیا هم چې طالبان په سیاسي لحاظ باندې په ډیپلوماتیک ډګر کې کمزوري دي. کمزوري په دې معنا دي چې دوی په ملګرو ملتو کې استازولي نه لري، دوی د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې استازولي نه لري، دوی تقریبا په سیاسي لحاظ له نړیوالو نه ګوښه دي. پاکستان خو نو ځکه د موقع نه استفاده کوي چې اوس دستي د دوی غږ په ملګرو ملتو کې نشته، د دوی غږ د نړۍ په نورو هیوادونو کې د سفارتونو په کچه موجود نه دی، نو ځکه خو دغه موقع بهترینه موقع ده چې دوی د دې نه استفاده کوي. او تاسو ته دا هم معلومه دی چې پاکستان څه وخت چې پوه شو چې طالب د دوی تر ولکې لاندې نه راځي، او یا کله چې دوی د ټي ټي پي خبره کوي او د ټي ټي پي په وړاندې باندې دوی زغرده ګام پورته نه کوي او یا یې موږ سره همکاري ونه کړه او یا دا د یو پلمې په توګه کاروي، نو دوی ځکه خو په بېلابېلو سټیجونو کې د طالبانو په وړاندې باندې ډېر سخت غبرګون وښود. تاسو ته معلومه دی چې همدغه د پاکستان صدر اعظم یا د پاکستان لوی درستی چې امریکې ته لاړ، په بېلابېلو وختونو کې د امریکې په سټیجونو کې د هغو په مطبوعاتو کې دا خبره راپورته کړه او د طالبانو په ضد باندې خبرې وکړي چې هلته تروریستان دي، هلته القاعده ده، هلته داعش ده، هلته ټي ټي پي ده. دغه خبرې د دې دپاره کولې چې په نړیوال ډګر کې چون دی ډیپلوماتیکې اړیکې نه لري، دی کولی شي له دغې موقع نه ښه استفاده وکړي. بیا که د فکر په مونیخ کې یو ډېر مهم کنفرانس و چې په دغه کنفرانس کې د اروپا د ګډ بازار غړي هم وو، په دې کې د ناټو غړي هیوادونه هم وو، استازولي یې درلوده، او د نړۍ یو شمېر نور هیوادونو او تقریبا خیریه او مرستندویه ټولنې. دلته یو ځل بیا پاکستان غږ اوچت کړ او افغانستان په دې باندې تورن کړ چې هلته اوس د تروریستانو ځاله ده. او یا فرضاً تاسو ته معلومه دی چې په ملګرو ملتو کې په بېلابېلو ناستو کې د دې استازي همیشه د افغانستان په ضد خبرې کولې، ولې موږ هلته استازولي نه درلودله، موږ هلته سفیر نه درلود، موږ هلته په ملګرو ملتو کې د افغانستان کومه نماینده موجود نه و. څه شی چې دوی وویلې هماغسې ویلې. نو که چېرته دلته یو څوک وایي چې د یو منطق له مخې د تاریخي پیښو په رڼا کې د موجوده سیاست له مخې د پاکستان هغه کرغېړن هدفونه په ډاګه سوي وای، جواب یې سوي وای، نو دوی بیا دا فرصت نه سو پیدا کولی. استاد زه غواړم مخکې له چتراله د شانګهای په سازمان ته دا موقع برابره کړې وای، نو دغه ټولې خبرې وي چې د یو پلان له مخې یو د بل پسې پاکستان رامنځته کړي. بلې
ښه اوس استاد مخکې له چترال نه زه یو پوښتنه کوم تاسې په دې باب ډیره زیاته یعنې سر خدمت مو کړی دی چې همیشه مو په دغه باب تاریخي او حقوقي اسناد په کافي اندازه مخکې کړي تاسو یو لغه لومړنیو منابع ووایي چې خلکو ته هم دا جرأت وکړي چې په جرأت سره ووایي چې په هیڅ ځای د دنیا کې دا سند نشته چې هغه د ډیورنډ تر عنوان لاندې د عبدالرحمن خان لخوا هغه خپل حقوقي ارزښت ولري او هغه د تایید کړی وي او دا هغه څه وله چې د ټولو هغه دسیسو مخه یې ونیوله چې پخوا به ادعاوې کېدلې اوس زه غواړم دا پوښتنه وکړم دغه د ډیورنډ فرضي کرښه چې زموږ د دایې پر وړاندې تر ټولو ستر خنډ دی دا خو دا دایه به یو خواته پرېږدو دغه فرضي کرښه چې دا په دغه تیرو څو کلونو کې په د تیرو حداقل په دې معاصر تاریخ کې له خپل هغه اصلي کرښې څخه وړاندې د افغانستان خواته لکه څنګه چې دعوې کې د جمهوریت کې به جمهوریت مخالفینو کولې غنه وروسته بیا نور کولې غنه مخکې نور کولې اوس خلک کوي چې دغلته مخکې راغلي دي او رسنۍ کوي آیا ډیورنډ د خپل اصلي کرښې څخه چې کوم د موږ دپاره هماغه هم د منلو نه ده ولا هغې څخه پاکستان راوښتی داسې معلومات لرئ یا داسې ممکنه ده او بل دا دی چې اوس خو جګړې حالت دی که مخکې راځي باید اقدام وکړو شاته یې واسو که چیرې دا کار ونه کړو فکر کوئ چې که خدای ناخواسته دوی یو چیرته مخکې راغلي او ورو ورو دا قصه همداسې خفه شي همداسې پاتې شي بیا خو په راتلونکي کې دا د جبران وړ نه ده ځکه موږ که حتی ثبات هم وموندو دومره ژر به په نړیوال سټیج کې دا خبره پیدا نه شو کړی چې د پاکستان پر وړاندې دغسې اقدام وکړو نو فکر نه کوئ که داسې یو څه خدای مکړه وشي دوی ډیورنډ کرښه رامخته کړي نو بیا به یې جبران سخته وي ولې نه ډیره مهمه خبره دی وکوله دا د اس او پی یا فرضاً دغه بارډر منیجمنټ چې ما د مخه تاسو ته یادونه وکړه چې هغه وخت کې د هغه ورسره لاسلیک کړه حنیف اتمر چې ورسره لاسلیک کړه لومړی لوی خیانت خو د همدغه ځای نه شروع سو ځکه چې پاکستان ته دا موقع په لاس ورکړ سوه چې دی افغان تعطیر کړي هغه امکانات چې پاکستان درلودل او دوی تقریبا پیسې هم د امریکې نه ترلاسه کولې دلته موږ په یو ضعیف موقف کې وو او پاکستان له دې موقع نه ډېره ښه استفاده ځکه وکوله چې له یوې خوا خو دوی د امریکې سره ګډه ژبه درلودله فرضاً د پرویز مشرف نه راواخله تر وروسته او مخکې وړاندې وروسته او بله خبره ډېره مهمه ده چې په کومو کرښو کې چې بهرني عسکر ځای په ځای وو اول خو پاکستان دا خبره وکړه چې تروریستان په قبایلي سیمو کې دي په وزیرستان کې دي نو دلته د دې د خبره په 2013 کال ممکن تاسو ته معلومه وي چې هغه وخت چې پاکستان پیسې ترلاسه کړي تقریبا د په میلیونونو ډالر ترلاسه کړ چې نه غواړم هغه ارقام یې ووایم ځکه چې په بېلابېلو وختونو کې دوی دا پیسې اخیستې دي چې موږ به هم د قبایلي سیستم ختم کړو او هم به هلته چې کوم تروریستان موجود دي دا به له منځه ویسو او دغه ټول تروریستان په دغه سیمه کې پراته دي چې په بهرنیو ځواکونو باندې بریدونه کوي نو ځکه د دغه پلمې له مخې دوی راوړاندې سول او د یوې فرقې د تقریبا د یوې فرقې په اندازه باندې دوی خپل ځواکونه دې سیمې ته راوستل او ورو ورو هغه پوستې چې د خارجي اساکرو لخوا جوړې شوې وي او ډېرې قوي مستحکمه وي د دې ډیورنډ کرښې ته څیرمه دوی دغه پوستې چې کله روسا هغه د امریکایان یا ناټو غړي هیوادونه ورو ورو چې خپل پوځونه راټولول نو هغه پوستې چې هغو جوړې کړې وي او هغه ډېرې اوسپنیزې ډېرې محکمه پوستې وي هغه ورو ورو پاکستان راوړاندې سو وینیولې یعنې تاسو مطمئنه چې له فرضي کرښې نه پاکستان راوښتی دی او راوښتونکی دی دې کې هیڅ شک نشته ده زه درته ویلی شم چې د پکتیا نه راواخله تر هلمنده پورې او حتی په ځینو سیمو کې تر فراه او دغو حصو پورې تقریبا دوی ډېره سیمه لاندې کړې چې هغه تاته معلومه دی چې دشتې دي او داسې دشتې دي چې نږدې ورته آبادي نشته دوی دغه موقعیت نه ډېره استفاده کړې ده منتها هغه څه چې دوی غوښتل چې په د چترالو دې برخه کې وکړي دلته امکانات ځکه دوی محدود چې دلته دغه سیمه په نفوس لحاظ باندې یا د خلکو د شمېر له کبله ډېره متراکمه وه نو په دغه اساس باندې دوی نسو کولی چې دلته ګرچې تاسو ته معلوم ده چې د جمهوریت په مهال باندې هم دوی د کونړ سیند ته څیرمه چې کوم بریدونه کول او کوم کورونه چې د ډیورنډ کرښې ته نږدې پراته وو هغه د دوی د بمباري له کبله دغه کورونو
د خپل سر او مال د خوندي کولو دپاره خپل کورونه پرېښودل تر شا راغلل دلته هم دوی رامخکې سوي دي فرضاً ایساره مروره چې هغه تېرو ورځو کې پې جګړه وه ایساره مروره او د باجوړ ترمنځ تقریبا ډېر نږدې کلي پراته دي فرضاً که تاسې هغه د خط موقعیت وګورئ د موږ تقریبا دا قلعه نیمه سوې ده د ادیره نیمه سوې ده اخوا باجوړ ده دا خوا ایسارې مرورې ایسې دي برخې دي دغلته که وګورو او همدغسې تر اسماره پورې لاړ شو هغه حاکمې نقطې هغه مهمې نقطې او د چترال مسله چې مهمه ده د دوی دپاره دغه ټول تقریبا په یو شکل نه یو شکل دی مهمو او جغرافیایي هغو او اوس هم څه چې په پکتیکا کې پیښ سوي دي یا په ځینو نورو ولایاتو کې خبره کیږي په دې باب هم هماغه قصه تکراریږي متاسفانه لکه چې دوی بیا هم اکتفا نه ده کړې او په ځینو سیمو کې کیدای شي خپل د کرښې څخه هم رامختګونه ولري اوس تاسې پوهېږئ چې په نړیوال ډګر کې بی بي سي یوه ښه مرجع ده او هغه د سټلایټ له مخې دا وښودله چې د پکتیکا په برخه کې دوی راوړاندې سوي دي او دوی د خپلو امکاناتو له مخې دا خبره کړې که فرضاً زه او ته چې په دې مسایلو غږیږو ما او تا سره دا امکانات نشته ده چې عملاً خلکو ته وښیو خو د همدغو سرچینو له مخې دا خبره کوو او هغه سرچینې بې باوره سرچینې نه دي هغه دغسې خبره نه کوي چې سبا د دوی په وړاندې داسې وښودل شي چې ګوره دوی دروغ ویلې سمه خبره یې ونه کوله ولې هغو د خپلو امکاناتو له مخې دا خبره کړې چې د پکتیکا په برخه کې دوی راوړاندې سوي دي طالبان له تېرو څو ورځو راهیسې ادعاوې کوي ځینې ویډیوګانې انځورونه لاس په لاس کېږي وایي چې په دې باب د پاکستان ادعاوې تبلیغاتي بڼه لري او دا د مونږ ډیورنډ کرښې پر غاړه اغزن تار لاش کولی دی ور لرې کړی مو دی او دا یو جنګي حالت دی او تعریف شوی او واضح شوی حالت نه دی نو دې وخت کې هره ادعا باطله ده او کله چې یا جګړه ختمه شي یا جګړه اوج ته ورسیږي یا وضاحت رامنځته شي نو بیا به تاسو وګورئ چې داسې څه به نه وي خو دا د طالبانو استدلال او دلیل دی یا هغه موقف دی او دوی ځینې ویډیوګانې ښیي آیا موږ کولی شو چې د کرښې پر غاړه د اغزن تار په لرې کولو سره یا د ځینې مقاومتي حالت په رامنځته کولو سره یا ولس ته مراجعه هغه سره چې په تاریخي لحاظ ډېر نتیجه درلودله ولس او قبایلو دې خلکو ته په مراجعې سره موږ د دغسې چارې مخه ونیسو ځکه دا خطرناکه دي ولې نه دا د سرکاڼو په برخه کې تاسې پوهېږئ چې د سرکاڼو په برخه کې چې دوی کوم بریدونه وکول او ډېر خونړي بریدونه یې وکول ډېرو ملکي خلکو ته ماشومانو ته ښځو ته یې مرګ ژوبله واړوله او دوی هلته داسې ادعا وکړه چې موږ ډېرې سیمې سرکاڼو ته څیرمه نیولي دي ولې وروسته چې بیا پیښو وښودله ویلې چې نه جګړه روانه ده جګړه وه د یې خوا بریدونه کېدل د یې خوا بریدونه کېدل ولې دوی نه دي پرېښودل سوي چې د ډیورنډ له کرښې راواوړي خو د تاسو د خبرو پخلی کومه چې رښتیا چون دا جنګي شرایط دي کومې خبرې چې پاکستان کوي هغه تبلیغاتي جګړه ده رواني جګړه ده دوی باید خپل ولس ته خپلو سرتېرو ته دا خبره وکړي او دا خو هم موږ دا خبره نه ردوو چې دوی هم باید د خپلو سرتېرو ته روحیه ورکړي او دا وښیي چې موږ مقاومت کوو خپل ولس او خلکو دې ته ولې یو بله خبره چې تاسو وکوله ما دپاره ډېره د پام وړ وه هغه دا چې ولس باید د دغو ټولو خبرو نه خبر شي تاسې پوهېږئ چې په بېلابېلو وختونو کې خصوصا د افغانستان په دغه معاصر تاریخ کې او یا ډېر مختص درته ووایم په دې وروستیو لسیزو کې همیشه لویې جرګې په دغسې حالاتو کې چې افغانستان تر ګواښ لاندې راغلی لویې جرګې جوړې سوي زه یا تاسو د خپرونې له لارې په ټولو مسؤلو کسانو غږ کوم چې که لویه جرګه راوغواړي او په لویه جرګه کې دغه واقعیتونه څرګند شي او هغو ته په ډاګه سي او د ولس ملاتړ خپل کړي دا به په سیمه کې او په نړیوال ډګر کې ډېر ښه تاثیرات ولري هم به له یوې خوا طالب سیمې او نړۍ ته وښیي چې ګوره ولسونه یې دوی تر شا ولاړ دي په لویه جرګه کې چې کومه فیصله وسوه دا ځانګړی ارزښت لري ځکه موږ د تاریخ په اوږدو کې د لویې جرګې په ارزښتونو باندې پوهېږو ولې طالب نه پوهېږم چې ولې دې مسلې ته توجه نه کوي د دې لامل څه شی دی او یا فرضاً دوی داسې ښیي چې موږ تر اوسه
دغه یو خطرناک حالت ته نه یو رسېدلي چې دښمن په موږ دغومره کابو ده چې بالاخره موږ له ستونزو سره مخامخ کړي یو چې لویې جرګې ته مراجعه وکړه ولې ولسونه یا خلکو دا خبره کوي چې د افغانستان مرکز او پلازمینه چې کابل درته بمباروي او یا فرضاً یو شمېر ولایتونه درته بمباروي د ننګرهار پیښه چې یو بګنونکې پیښه وه چې په یو کور کې 19 نفره ووژل شول چې وړوکی ماشوم یې 1 کلن و او مشر یې 80 کلن و هغه په سرو وینو ولمبه او یا فرضاً په د معتادینو په روغتون یې درته برید وکړو تقریبا د 600 په شاوخوا کې ناروغانو ته مرګ ژوبله واړوله چې 409 تنه ووژل شول او د 250 یا د 200 په شاوخوا کې زخمي شول نو دغه خو خطر دی دغه خطر نور کومې ته ګوري چې تاسې یا لویه جرګه نه دایروي یا بل دغسې یو څه دا به بیا په آخره برخه کې بیا راواخلو استاد چې لویه جرګه یا کوم ماهیت د کار یا د عمل چې هغه د دغسې خطرناک چې بیا تاریخي ډول باندې موږ جبران بیا نسو کولی یا به راته سخته وي د هغې د مخنیوي دپاره باید څه وشي هغه نه مخکې زه راځم استاد یو پوښتنې ته چې تر بل هر شی تاسو ښه ځوابوی شئ تاریخي شاهد یاستئ موږ دا ملي دایه ډېره پیاوړې دایه ده د لوی افغانستان دایه هېڅکله نه ده کمرنګه شوې هر ځل یې پیاوړې شوې ده خصوصا دغه اوس مخکې تاسې که ماشوم ته مراجعه وکړئ نو هغه د لوی افغانستان یو ذهنیت لري او تر ټولو بهتره دا چې په تاریخي لحاظ هم دا ځل اخواته که څه هم هر وخت جنبشونه و حرکتونه ولې دا ځل په لر وطن کې هم داسې یو حالت رامنځته شوی ده چې د لوی افغانستان شعور د واحد وطن شعور د ډیورنډ کرغړنې کرښې د نه منل شعور دا ډېر بنسټیز شوی ده خو زه پوښتنه دا کوم چې موږ خو دایه درلودله موږ خو د دې دایې پالونکي په کته وطن کې هم درلودله زموږ هر حکومت مثلا شهید داود خان حکومت یادونه وکړئ شهید ډاکټر نجیب حکومت یادونه وکړئ دغسې پسې راشي د هر حکومت دا اساسي شعار او دایه وه حتی جمهوریت کې هم چا دا جرأت نه کوي چې دغه شعار څخه تیر شي که ظاهرا او که باطنا او حتی اوس هم طالب دا جرأت نه کوي چې د ډیورنډ په باب د داسې یو نظر ولري چې هغه د خلکو د ذهنیت سره په تقابل کړي ولس هم دا ذهنیت لري خلک هم دا لري موږ وایو چې ولې بیا مو کار نتیجه ورنه کړه یا عمل مو نتیجه ورنه کړه یا دریځ مو نتیجه ورنه کړله چې حتی اوس د فرضي کرښې په باب هم اندېښنه لرو چې دوی مخکې راځي موږ خو سره دایه درلودله او هم په دولتي کچه درلوده هم په پولیسي کچه درلوده او له نیکه مرغه مو اخواته وطن کې درلودله کرښې اخواته ستاسو په نظر ستاسو د ټولو مطالعاتو تحلیلو په رڼا کې ولې دغه دایه د دغه دایې په حد کې دومره مؤثره نه وله لکه څومره چې موږ ورته مواد درلودل لکه څومره چې موږ ورته انګیزه درلودله برعکس اوس راغلي یو پر دې موږ او تاسې بحث کوو چې دا موجوده کرښه را وړاندې کوي دلیل یې څه و چې موږ په تاریخي لحاظ تنبل شوي ولو پاتې راغلي یو او بالاخره خبره دې ته رسېدلې ده چې دوی پر کرښې راوړي متاسفانه هغه څه چې باید تاریخ ویلي دي او تاریخ لیدلی دي موږ باید ډېره بریده په دې سترګې پټې نه کړو چې موږ له فرصتونو نه استفاده نه ده کړې فرضاً مثال تاسو ته وایم چې په 1940 کال پاکستان جوړ شو موږ ته ډېر ښه فرصت همدا و چې عملي ګام هم پورته کړی وای په نظري لحاظ خو طبعا لکه تاسو چې ویلې موږ هر وخت دغه دایه نه ده پرېښې دغه هم خپله ملي وجیبه ګڼلې ده خو ته ډېره بریده دغه کار ولس کړی دی ولس ځکه کړی دی چې ولس زیان لیدلی دی ولس ځکه زیان لیدلی دی چې اوس تاسې پوهېږئ چې نیم شینواری اخوا پروت ده نیم شینواری د اخوا پروت ده تاسې پوهېږئ چې نیم یوسفزی اخوا پروت ده نیم یوسفزی د اخوا پروت ده تاسې پوهېږئ چې مومند نیم اخوا پروت دی نیم د اخوا پروت دی همدغه ډول لسګوني قومونه درته یادولی سم چې د دې هدیره ویشل سوې د دې دیره ویشل سوې د دې وجره ویشل سوې ده او د دې ورونه ویشل سوي یو ورور اخوا پاتې دی او دا خوا ته پاسو پوهېږي استانکزی صاحب چې هغه مسجد چې اوس هم په افغانستان خوا کې پاتې دی د ډیورنډ کرښې اخوا خلک هم راځي په همدغه مسجد کې لمونځ کوي او دا خو هم چې ځي یعنې هېڅ دغسې فکر کوي لکه اوس هم هماغه کلی خو دغه کلی نیم دی په سیاسي لحاظ باندې نیم دی نو ته ډېره بریده زیان ملت ولس لیدلی نو د وخت حکومتونو هم نسو کولی چې له دغه حقیقته سترګې پټې کړي مجبور و چې د خلکو د ملاتړ دپاره دا مسله همداسې ژوندی وساتي ولې څومره چې ما د فرصتونو خبره وکوله موږ په 1940 کال باندې په پکتیا کې ډېر خصوصا په وزیرستان کې د پی فقیر نه راواخله همداسې
تر ملا پونده پورې، له ملا پونده نه راواخله تر ملا عبدالرزق پورې، له هغه ځای نه راواخله تر نجم الدین اخوند پورې، له نجم الدین اخوند نه راواخله این تر د سوات د مولانا عبدالغفور پورې. یعنی تقریبا دغه ټوله دغه دواړو طرفو ته دغه ولس همیشه د ډیورند د کرښې په وړاندې پاڅېدلي دي. ولې د وخت حکومتونو من کولی شو په هغه وخت کې فرضاً د پکتیا والي په هغه وخت کې سردار ګل احمد خان و. سردار ګل احمد خان ته ولسونه راغلل، ورته وویلې چې موږ د انګریزانو بیرغونه ښکته کړي دي، راسئ خپل بیرغ پورته کوي. هغه ویلې چې زه مرکز سره تماس نیسم، او کله چې د مرکز سره تماس نیسي مرکز وایي چې دا مسله موږ د ډیپلوماتیکو لارو حلوو. چې په دغه شکل باندې یا فرضاً تاسو ته معلومه دی چې پاکستان او هند په دوه جګړو کې سره ښکېل سول، او هند پلاوی ولېږه افغانستان ته، ویلې چې هند بې لاهوره نیم دی، موږ غواړو چې لاهور ونیسو، تاسې راسئ خپله خاوره ونیسئ تر اټکه پورې. فرضاً همغه وخت باندې ظاهرشاه په وخت کې ویل شو چې موږ په دښمن د شا لخوا ګزار نه کوو، غواړو پاکستان دې ته اړ کړو چې د موږ خاوره راپرېږدي او دا معضله حل کړي. یعنې موږ دغه ډول ډېر فرصتونه ورکړي دي. یعنې هغه وخت چې پاکستان جوړ سو، پاکستان دومره فوجي وسیلې نه درلودلې لکه څومره چې هغه وخت کې افغانستان هوایي ځواک درلود، زمیني ځواک یې درلود، هغه وخت کې ټانک درلود، هغه وخت کې ډېر امکانات درلودل. که څه هم 9 کاله نور هم د انګریزان په پاکستان کې پاتې سول، ولی بیا هم انګریزان د دې جوګه نه و چې د افغانستان د حکومت په وړاندې د پاکستان د دفاع دپاره ودرېږي. دا یو فرصت و، موږ ځینې فرصتونه له لاسه ورکړي دي، خو خوشبختي دا ده چې دغه ولس همیشه فشار راوړی دی په حکومتونو، او حکومتونو دا جرات نه ده کړی چې داسې یو عمل وکړي چې بالاخره پاکستان د یو سند په توګه موږ ته وړاندې. یعنې باید اعتراف وکړو چې په تاریخي لحاظ هم زموږ د نظامونو ناغېړي د دې لامل شوی دی چې پاکستان دا جرأت وموندي چې نن د کرښې نه هم راواوړي او د مختګ هڅې وکړي. نه تنها نن بس دا څو وخته بس دغه یو ذهنیت ورسره وي چې دې کې باید د استراتیژیکې نقطې بیرته بیا هم ونیسي، دلته هم باید په دغه کرښه هم قناعت ونه کړي او بفرزون جوړ کړي. اوس راځم همدې ته چې چاره یې څه ده. که فرض کړئ تاسو ویل چې واکمنو ناغېړي وکړه یا تاریخي فرصتونو استفاده ونه کړله، یا پرون یا نن یا سبا، په هر حال که موږ راځو د دې یو بنیادي حال ته، یا لږ تر لږه په داسې یو مجبوریت ته د پاکستان اړ ایستل چې هغه ونه توانېږي حد اقل دغه اوس چې څه کوي دغه وکړي. موږ د جرګې ولس ته مراجعې په دواړو د کرښې دواړو غاړو ته پرتو ولسونو په منځ کې د نفوذ او ذهنیت او انګیزې له لارې څه کولی شو؟ موږ ډېر څه کولی شو، او ډېر څه چې موږ کولی شو هغه د ولسونو مسله ده. تاسو د مخه یوې خبرې ته اشاره وکړه، ویلې چې هغه ولسونه که فرضاً اول د افغانستان خوا ډېر فعال و، او خوا له بده مرغه زه به د چا نومونه نه اخلم چې دومره جدي اقدام یې ونه کوه، او د افغانستان د لوري خو مې ته ډېره بریده درته وویل. ولې اوس تقریبا دغه حالت ولسي بڼه خپله کړې، ولسي بڼه یې د دې لپاره خپله کړې. تاسې ولیدل چې په پاکستان کې د پاکستان د پوځ یادول لکه یو مقدس شي ته چې سپکاوی کوي، لکه یو سپېڅلی شی چې غږ. ولې اوس تاسې پوهېږئ چې د پوځ په وړاندې باندې خلک پاڅونونه کوي، خصوصا د پښتون ژغورنې غورځنګ په دې وروستیو کې د پاکستان د پوځ په وړاندې د هغو د مظالمو په وړاندې باندې د لوی افغانستان چغې وهي. نو د ډیورند دواړو غاړو ته پراته ولسونه اوس د لوی افغانستان یوه شریکه چغه وړاندې کړې دی. نو ځکه زه ویلی سم دغه یو پرمختګ ده د موږ دپاره، او دا پرمختګ یوازې په پاکستان او په افغانستان کې نه دی، بلکې له هیواد نه بهر چې افغانان تقریبا په میلیونونو افغانان چې په اروپا کې او په امریکا کې او په هند او په نورو هیوادونو کې چې دي، هغه ټول هم دغه یو غږ کوي چې لوی افغانستان همدا غواړي چې موږ د ډیورند کرښه نه منو، همدا وایي چې د ډیورند کرښه یو استعماري کرښه ده، همدا وایي چې ډیورند هغه ناروغي ده چې د دواړو ولسونه د دغه کرښې دواړو غاړو ته پراته ولسونه له یوې سترې غمیزې سره مخ کړي. یعنې اوس په هغه شعوري لحاظ د سیاسي پوهې له مخې تقریبا اوس دا حالت دې ته رسېدلی دی. نو عملي څه باید وشي استاد؟ عملي څه باید وشي؟ دغه طالب چې که وغواړي چې ووایي چې اوس زه د ولس غوښتنو ته لبیک وایم او د دغه په باب باندې زما نظر دغسې ده چې د ولس دی، که دی ادعا وکړي نو دی څه فرصت لري؟ لکه عملي موږ څه کولی شو؟ ذهنیت خو جوړ ده، انګیزه جوړه ده. ما تاسو ویل چې نوي زیږېدلي ماشومان چې یو کال 2 کاله وروسته په خبرو راځي نو دغه یو انګیزه او ذهنیت الهام اخلي.
خو خبره دا ده او اخواته هم نیک مرغه د پښتون ژغورنې غورځنګ او دغسې حرکتونه دې لامل شوي دي چې شعور عام شي د دې چې دا جغرافیه دا خاوره واحده ده لر او بر یو افغان دی اوس چې انګیزه جوړه ده خو اوس خبره نظام ته راځي که نه نظامونو ته راځي حکومتونو ته راځي واکمنو ته راځي بلې ستانکزی صاحب که تاسې په یاد وي څه وخت چې طالبان اول واک ته ورسېدل له ما نه نیولې شاید تر ډېرو دغه اندېښنه وه چې ولا لکه چې د ډیورند کرښې مسله یو ځل بیا داسې راپورته کېږي لکه څنګه چې انګریزانو له دې نه استفاده وکوله داسې ویره موجوده وه ولې څه وخت چې پاکستان ولیده وبخښئ څه وخت چې طالبان ولیدل چې که موږ غواړو چې د پاکستان د غلامۍ زنځیر له غاړې لرې کړو نو دوی په بې دریغه توګه د ډیورند کرښې دغه اغزن تار په باب باندې که د فکر څو ځله دوی مصاحبې وکولې او وویلې چې او حتی پاکستان ډېره مراجعه کوله پاکستان ډېره هیله درلودله چې اوس نو د ډیورند کرښې معضله یو طرف کېږي ولې نسوه او دا ځکه نسوه چې بل هر حکومت خصوصا طالبان په دې پوهېږي که چېرته موږ دا کار وکړو همدغه ولس همدغه ملت سره د دې چې ډېر ځپل شوی ولې بیا هم د موږ په وړاندې پاڅون کوي د موږ په وړاندې پاڅېږي او موږ ته به په زغردو ټکو ووایي چې تاسې د پنجاب یا د ایسای غلامان هستئ نو همدا علت دی چې هغه د طالبان په ډېر جدیت باندې پاڅېدل دا چې په عملي توګه څه کېږي د عملي توګې مسله خو همدا دی چې اوس د دې کرښې په شاوخوا چې کومه جګړه روانه ده او دا جګړه نه یوازې د افغانانو ته او پاکستان ته معلومه ده اوس د سیمې هیوادونو ته او د سیمې نه د نړۍ هیوادونو ته معلوم دی اوس پزن په قطر کې چې کومه غونډه وسوه په قطر کې د قطر د چارواکي په دې پوه شو چې د پاکستان او د افغانستان اساسي ستونزه د ډیورند کرښه ده کله چې په ترکیه کې دا خبره وسوه د ترکیې ولسمشر په دې باندې پوه شو چې اساسي مسله دلته د ډیورند کرښې مسله ده یعنی تقریبا دغه یو ستونزه ده خو کله چې د دې ستونزې دپاره همدغسې جګړه ادامه پیدا کړي نو جګړه به تر څه وخته وي او بالاخره پاکستان کې دننه هم حالات داسې دي فرضاً په اقتصادي لحاظ یا تاسې اوس پوهېږئ پرون خبر ممکن تاسو اورېدلي وي چې په بلوچستان کې د بلوچو ملي ازادي بخښونکي غورځنګ هلته چې د داعش مرکز په مستونګ کې مستونګ سیمه نیولې هغه ولسوالي یې نیولې ده او یا فرضاً این خپله پلازمینه مرکز چې کوټه ده په هغې بریدونه کړي دغه ډول بریدونه هلته او د ټي ټي پي بریدونه ممکن تاسو دغه وروستی خبرګر چې داسې یو رسمي مرجع نه ده تایید کړی خو بیا هم ویل کېږي چې هغه پیلوټ چې په کابل یې برید وکړ هغه په پاکستان کې وژل شوی او دا چې وژل شوی ډېر امکانات شته ده چې هغه چا وژلی دی چې بالاخره اوس دستي د پاکستان په وړاندې که څه هم ګوته ټي ټي پي ته نیول کېږي خو هر چا ته چې نیول کېږي تر اوسه چا مسؤلیت نه ده اخیستی یعنې دغه ډول حالات هلته هم روان ده ته پوهېږې چې د خیبر پښتونخوا کې تقریبا ډېره خاوره اوس د ټي ټي پي په لاس کې دی یعنی که چېرته دا حالات داسې وي سره د هغې چې موږ کمزوری دریځ لرو د پوځي انډول له مخې موږ د دې جوګه نه یو چې د پاکستان چې په کوم پوځي ټکنالوژي موږ واخلي موږ هغسې ټکنالوژي نه لرو ما په یو بل خپرونه کې ما همدغسې یو مسله بحث وه نو ما هغه ته جواب ورکړی چې غواړم د تا خپرونه کې هم دغه خبره وکړم هغه وخت چې لویه جرګه په 1949 کال باندې جوړه شوه د هغې یوه انګېزه همدغه وه چې پاکستان دغه ډول د افغانستان په کورنیو چارو کې لاس ونه کوله ولس یې راوغوښته ولس ته ویل شول چې موږ څو دفعې د امریکا سره خبرې وکولې د امریکا ته مو ویلې چې ته په سیمه کې د ځواکونو انډول او د پوځ انډول او د جنگي وسایطو انډول باید په پام کې ونیسي ولې هغه ونه منله موږ څه وکړو هغه ویلې چې تاسې باید بل هر هېواد چې پیدا کېږي د هغه نه وسلې ترلاسه کړئ تر څو د پاکستان ځواب ووایو اوس هم د دې وخت راغلی دی چې دوی باید لویه جرګه دایره کړي او ووایي چې پاکستان په موږ باندې دغه ډول بریدونه کوي هغوی د ډېره پرمختللې وسله لري موږ څه وکړو ممکن لویه جرګه هم دا ورته ووایي چې تاسې هم هغه پوځي دومره ځواک و واک ترلاسه کوي
چې د دښمن ته په همغه ژبه جواب ووایي کوم چې هغه په افغانستان باندې بریدونه کوي. نو زه فکر کوم دا حالات دغومره نه یوازې په افغانستان کې بلکې د ډیورنډ کرښې اخوا په پنجاب کې په خپل پاکستان کې حالات داسې نه دي. له یوې خوا اقتصادي ستونزې دي، له بلې خوا ته سیاسي خوځښتونه د دوی په وړاندې راپاڅېدلي. هېڅ چا فکر نه کوي چې مولانا فضل الرحمن د داسې خبرې وکړي لکه اوس یې چې کوي. نو دغه ټول هغه څه دي په دې امید باندې چې موږ په راتلونکي کې په دغه برخه کې جدي ګامونه پورته کړو. دا شو زموږ مسؤلیت. ولې پاکستان به ستاسو په باور باندې د دغه موخو سره چې تاسې یو تحلیل او تجزیه کړه راته تر کله به دوام ورکوي؟ ځینې تړي د ایران او امریکا جګړې پورې چې د هغې تر خاموشۍ پورې به دا حالات هم رواني، ځینې تړي تر دې پورې چې دوی ځینې اهداف لري، هغه سیمې چې ونیسي، هغه سیمې لاندې کړي، هغه سیمې په یو ډول باندې خپل تاثیر لاندې راولي یا هغه سیمې د بفر زون په بدلې کړي، تر هغه وخته به دوی ادامه ورکوي. ځینې وایي چې د طالبانو د رژیم تر بدلونه به ادامه ورکوي او بېلابېل دلایل. د تاسو په نظر باندې د پاکستان د دغه جګړې برید یرغل اهداف تر کله تعقیبېدی شي دوی له خوا نه، تر کله به دوی دوام ورکوي؟ دا تر هغې پورې چې موږ یو متبادل ځواک پیدا کړو د پاکستان په وړاندې. هانګ تاسې ولیدل چې هانګ ولې د چین برخه شوه؟ هانګ په تاریخي لحاظ د چین برخه وه، ولې هغه د کله چې هانګ د چین تر واک لاندې راغی هانګکانګیانو ورته ویلي چې موږ غواړو چې مستقل سو او یا غواړو چې دلته هغه د اقتصادي جوړښت او اقتصادي پلان چون د غرب او د امریکې او د بریتانیا په بڼه و هغه ته دوام ورکړو. چینیانو په زغرده ورته ویلي چې دا خاوره د چین خاوره ده، که تاسې په دغه شرایطو د چین سره ژوند کوئ اوسئ او که نه یا لاړ سئ امریکا ته یا لاړ سئ بل چېرته چې چېرته غواړئ. هلته یو زور موجود و، هم په اقتصادي لحاظ هم په پوځي لحاظ. کله چا فکر کولی سو چې 15-16 هیوادونه د له شوروي نه آزاد سي، هغه د تزاریانو نه وروسته د تزاریانو په وخت کې تزاریانو د شورویانو په وخت کې د موږ سرحد د روسیې او د شوروي سره و، اوس د موږ سرحد د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان څخه ده. چا فکر کو چې هغه اوسپنیز دیوال چې د المان شرق او د المان غرب سره ویشلي او دا اوسپنیز دیوال به راغورځي او خلک به یې تر پښو لاندې کوي، ولې هغه د راوغورځېده. د دې علت څه شی وی؟ د علت دواړو طرفو ته د ولسونو مسله وه او هغه سیاسي تغییراتو چې په سیمه او په نړۍ کې راوړاندې شول. نو زه وایم که چېرته موږ د یو پوځي انډول له مخې دغه واک و ځواک ترلاسه کړو او د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته ولسونه خو اوس دې ته چمتو دي په سیاسي لحاظ په شعوري لحاظ باندې، خو که چېرته هغوی په دې پوه شي چې موږ نه تر شا دفاع کېږي او پاکستان موږ نور نشي ځپلی، لکه هغه د طالبانو دفاع وزیر چې ویلي چې کابل په نښه کېږي اسلام آباد به په نښه کېږي، که چېرته په عملي توګه دا په نښه سي زه درته ویلی سم چې دا مسله یو طرفه کېږي. او که چېرته له یوې خوا پاکستان ما ولي او زه په غولکه باندې وارونه کوم او هغه راته په ټانک او په تیاره بریدونه کوي، نو بیا زه فکر کوم چې صحیح ده چې دغه دایه به پاتې وي، ژوندی به پاتې، د وینو په قیمت به دا پاتې وي، خو د حل لارې چارې به بیا ستونزمنې وي. ډیره مننه کوم قدرمن استاد شهسوار سنگروال کور ودان چې وخت مو راکړ او یو ژور تحلیلي سیاسي او تاریخي بحث مو په دې باب وکړ. قدرمن دوستانو، د ډیورنډ کرغړنې کرښې پر غاړه باندې څنډه باندې دا کومې پیښې چې رامنځته کېږي، زموږ ملکي وګړي شهیدانېږي او پاکستاني پوځ د خپلو مختګونو ادعا کوي، ځینې ځایونو په باب باندې خپله ولس اندېښنې لري، ځینو په باب رسنیو راپورونه ورکړي دي. دا هغه څه دي چې ولس یې د سترې ملي داعیې په شعاع کې همیشه اندېښمن کړی ده چې موږ لویه ستره ملي داعیه لرو، ولې کیسه دې ځای ته راغلی چې پاکستان دا جرأت کوي چې له کرښې راواوړي او دا مسایل مخ ته ویسي. استاد دې باب باندې اشارات درلودله چې په حد اقل په دې تېر معاصر تاریخ کې دوی په ځلونو دا کوښښ کړی، یا د بهرني ځواکونو په مرسته باندې یا د جګړې په مرسته یا د توطیو له مخې، خو دوی کوښښ کړی چې حتی د ډیورنډ له فرضي کرښې هم ځینې ګامونه دې خواته راکېږدي او اوس هم دا احتمال نشي ردېدلی. تر ټولو مهم بحث دا دی
چې زموږ د ملي داعیې دپاره د ډیورند د کرښې د حذف دپاره او د لوی افغانستان دپاره تر ټولو ښه فرصت زمینه او شرایط مساعد دي او دا په دې اساس دي چې ذهنیتونه سیاسي شعور په دې باب باندې د کرښې دواړو غاړو ته فوق العاده یو ښه حالت کې ده خو مسؤلیت هغسې چې د تیرو څو لسیزو نظامونو ته موږ د دغه تنبلۍ یا ناغېړۍ ګوته نیسو چې فرصتونو نه ګټه وانخیسته او دا مسله یې حل نه کړله دغسې اوس هم واکمنه ته دا مسله راجع کېږي چې ولې باید ولس ته مراجعه ونه شي ولې باید لویه جرګه راونه غوښتل شي ولې باید ورته ونه ویل شي چې ستاسو د ملي داعیې خلاف پاکستان کوښښ کوي چې د خپلو دسیسو توطیو دپاره د کرښې څخه هم دې خواته راواوړي ولې باید موږ خپله ستره ملي داعیه پر پاکستان د فشار په توګه ونه کارو د دې پر ځای چې پاکستان د کرښې نه را دې خواته سیمې لا کوښښ کوي چې په تبلیغاتي ډګر کې او عملي ډګر کې زموږ پر وړاندې فشار په توګه وکاروي په دې هکله ښاغلي سنګروال بحث وکړ تر بیا هم پاک العمل